ځوان فکر له ازادي رادیو نه. السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیزې خبرونه ځوان فکر ته شرغلاست. زملالي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري شفیق عیار پر مخ وړي. د روغتیا نړیوال سازمان وايي لسیزو دوامدارو جګړو او ژورو اقتصادي ستونزو افغانان په رواني او روحي لحاظ سخت ځپلي دي. WHO په خپل یو تازه راپور کې اندېښنه څرګنده کړې ده چې سره لدی چې ډېری افغانان د یادو لاملونو له امله له ژور خپګان، اضطراب، روحي فشارونو او بیلابیلو رواني ناروغۍ سره لاس او ګریوان دي. خو د افغانستان په ټولو 40 ولایتونو کې ډېری روغتونونه لا هم ځانګړي رواني خدماتونه نه لري. بلخوا ځینې جګړه ځپلي افغانان چې فزیکی معلولیت هم لري وايي روانو اقتصادي او بشري ننګونو یې ژوند نور هم ورتریخ کړی دی او دوی له ژور خفګان څخه کړيږي. اوریدونکو لومړی به پر دې موضوع باندې یو راپور واورو او بیا به له میلمنو سره خبرې پیل کړو. جګړه خو اغیزه په ټولو باندې او ټول افغانانو باندې کړي، خصوصا مالونو باندې ډیر کړي دی. د 5 ماشومانو پلار او د خپل کورنۍ یوازینی سرپرست د ننګرهار ولایت اوسیدونکی 36 کلن فرید و. دا چې دواړه په خو باندې معلول دی، وایي جګړو نه یوازې ترې فزیکی توان اخیستی بلکې په روحي او رواني لحاظ هم سخت ځپلی دی. فرید ازادي رادیو ته وویل چې د کورنیو شدیدو جګړو پر مهال د لازمو روغتیايي خدماتونو او ډاکټر د نشتون له امله چې ناروغ کورنۍ کې چا ناسمه پیچکاري ورته کړي چې له همدې امله په خبره یې اوس په دواړو پښو فلج دی. د خپل ژوند د ستونزو په اړه زیاته کړه. موږ باندې خو تقریبا 90% رواني روحیه ده، ځکه چې یو بیکاری یو فقر ده، بل دا چې موږ خپل معلولین یو نو همدا تشویش ذهنیت زموږ بالکل نور موږ خپل ماشومدار یو چې بالکل ذهنونه زموږ خراب شوی، بالکل سقمات، بالکل ذهن یو مشکلات پیدا شوی چې موږ څوک نو زموږ خپل اوخه ده هغه چې کوم یو هغه ګرنټ استعمال کړی دا کوم ذهن کې چې اس پارچې لګېدلې دي نو راغیس ډیر مشکلات رواني تکلیف هم لري، د کور مشکلات پیدا شو ډیر. د کابل ښار اوسیدونکی سمیم هم وایي چې کلونه مخکې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې په خاطر پریسوي او اوس د همدې معلولیت لامل د خپل کورنۍ لپاره نفقه کټلو کې لګړنو ستونزو سره مخ کیږي چې په رواني اړخ سخت ځپي. د ازادي رادیو ته وویل دا د سیو حالت دی چې سخت وي، ځکه کور کې دلته بچي او ژاړي، هغه خوراک غواړي، جامه غواړي، لباس غواړي، تاسو سره نه وي او په دې کې بیا رواني تکلیفونه پیدا کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې چې د مې په 14مه یې خپور کړی ویلي چې افغانستان کې د کلونو جګړو او روان اقتصادي ناورین افغانان له روحي رواني اړخه سخت ځپي او په ټکو یې دوی له ژور خفګان، استرس او اضطراب، روحي فشارونو او بیلابیلو شدیدو رواني ناروغیو سره مخ کړي دي. WHO په خپل دی راپور کې چې د ملګرو ملتونو د ریلیف پر ویبپاڼه یې خپور کړی اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د روحي رواني ستونزو د شدت سربېره لا هم دغه هیواد په 40 ولایتونو کې ډیری روغتونونه ځانګړي رواني څانګې او خدماتونه نه لري. په دې اړه د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د دې تشې د ډاکولو لپاره دوی د رواني روغتیا پاملرنې په روغتیايي مرکزونو کې د داخلي یا بستري او روغتون بهر ناروغانو د مدغم کولو لپاره یو ازمایښتي نوښت پیل کړی چې هدف یې د ناروغانو ته د درملنې زمينه برابرول دي. د سازمان ویلي افغانستان کې د کلونو جګړو او اقتصادي ستونزو رواني روغتیا ته درنه ضربه رسولې او د دې ستونزو د حل لپاره د سازمان د اروپאי ټولنې په ملاتړ د ژوند بدلونکو رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ پروګرامونه هغو کسانو ته وړاندې کوي چې شدیداً ورته اړتیا لري. په راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي اډوین سلوادور په حواله راغلي چې یاد سازمان د 2015 کال د نومبر تر میاشتې پورې د رواني روغتیا پاملرنې 15 مدغم پروګرامونه ساتلي، خو اندېښنه یې ښودلې چې د دې خدماتونو د دوام راتلونکی نامعلوم دی او 20 نورو ولایتي روغتونونو ته د خدماتونو غځول یوه ننګونه ده. د رواني روغتیا متخصص افغان ډاکټران وایي چې رواني ناروغیو په دې وروستیو کلونو کې شدت موندلی دی. له دې ډلې د رواني روغتیا متخصص او ارواپوه ډاکټر عبدالمتین احمدي ازادي رادیو سره خبرو کې د هیواد اوسنیو شرایطو او د تیرو جګړو ویجاړونکو اغیزو ته په کتو د رواني ناروغانو کورنیو او ټولنې ته بیلابیلې سپارښتنې داسې مطرح کړې. یوازینۍ ستونزه چې زموږ په ټولنه کې هم دغه شی دی چې موږ یو څوک ستونزه درک نه کوو، د هغه حالتونه نه پیژنو، بل هغه باندې مسخرې کوو. په اول سر کې باید زموږ سر په دې خلاص چې دغه شی
یو نورمال استرس دی که یو حاد استرس دی، یو شدید استرس دی چې درملنې ته اړتیا لري، یو تداوي ته اړتیا لري. مانه کورنۍ کولی شي چې هغه نفر سړی درک وکړي، هغه باندې مسخره ونه کړي، د هغه ستونزې په دې خاطر چې هم د شخصیتي له لحاظ څخه خلک ځورېږي د هغه مسخرې څخه او هم د ژور کېږي. په افغانستان کې په پرله پسې ډول د رواني فشارونو او ستونزو راپورونه او شکایتونه داسې وخت مطرح کیږي چې ډیری خلک په دغه هیواد کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دوی لخوا پر خلکو د بیلابیلو بندیزونو او محدودیتونو لګولو، بیکارۍ او اقتصادي ناورین، د اقلیم بدلون له امله بیلابیلو درنو طبیعي پیښو او ان د بشري وضعیت له امله له سختو روحي رواني فشارونو او ننګونو سره مخ شوي دي. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه ځوان فکر اوري. پر راپور کې مو اوریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان وايي لسیزو دوامدارو جګړو او ژورو اقتصادي ستونزو افغانان پر رواني او روحي لحاظ سخت ځپلي دي. پر دې موضوع باندې نن د خبرو لپاره را سره میلمانه له ننګرهار ولایت د ځوانانو د چارو فعال محب بابر، د ځوانانو د چارو فعال عنایت صافی او د رواني روغتیا ډاکټر نعیم اکلیل میلمانه دي او له دوی سره خبرې کوو. په لومړي سر کې تاسو درو سره ته ډیر شرغلاست وایم او ډیر مننه کوم چې وخت مو وایستی او په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. شاغلی بابر صاحب اوله پښتنه بس تاسو څخه وکم په دغه برخه کې که تاسو موږ ته وایي چې تاسو په نظر باندې په افغان ټولنه کې چې ځوانان له رواني روغتیا له نظر دوی یعنی ش احساس نه لري، دغه عمده لاملونه تاسو په نظر باندې څه دي؟ سلامونه او نیکه هلي د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او خارقه خو همکارانو ته په دې هله چې راکړو وایستی ډیر مننه چې تاسو د ځوان فکر تر خبرونه کې متمونه راکړه. د افغانستان د ځوانانو رواني روغتیا، بیکاری او د همدارنګه د ازادي وسلويده د 2015 کال تر نیمایي پورې د ژور اندېښنې وړ حالت ته رسیدي. همدارنګه د ځوان نسل پر رواني، اقتصادي او ټولنیز ژوند ژور منفي اغېز شوی دی. د جګړو، بېوزلۍ او همدارنګه د ټولنیزو محدودیتونو له امله د افغانستان ماشومان او همدارنګه ځوانان له رواني ستونزو سره مخ شوي دي. همدارنګه د 2022 او 2023 کلونو د یونیسف د یوې سروې له مخې شاوخوا 40% ماشومان د 15 تر 18 کلنۍ پورې له اضطراب او همدارنګه 15% له خفګان سره مخ دي. د رواني روغتیا خدمات محدود دي او د ماشومان او ځوانانو لپاره ځانګړي روانپوهان نشټون لري. یوازې یو مرکز شته چې د ماشومان لپاره تخصصي رواني خدمات وړاندې کوي چې دا هم د ټول هیواد اړتیاوې نشي پوره کولی. همدارنګه بیکاری او اقتصادي فشار د افغانستان د ځوانانو بیکاری کچه په 2023 کال کې 13% ته رسیدلې و چې د نړیوال اوسط کچې له مخې 14% څخه لوړه ده. همدارنګه په دغه وروستیو کې د دولتي او خصوصي سکتورونو فعالیتونه محدود شوي چې له امله یې ګڼ شمېر تحصیل کرده ځوانان بیکاره شوي دي. له یو راپور له مخې چې ما له ټولنیزو رسنیو اخیستی دی، له 150 سروې شوو ځوانانو څخه 13 تنه چې په دغه حکومت کې وظیفې لرلې له دندو لرې شوي دي او دندې له لاسه ورکړي دي. د افغانستان ځوانان له رواني، اقتصادي او همدارنګه ټولنیزو ستونزو سره مخ دي. د رواني روغتیا خدماتو پراخولو، د کاري فرصتونو رامنځته کولو او همدارنګه د اساسي ازادۍ او تضمین د دې ستونزو د حل لپاره اړین ده. همدارس د نړیوالې ټولنې ملاتړ او همدارنګه د بشري حقوقو رعایت د افغانستان د ځوان نسل د روښانه راتلونکي لپاره حیاتي اهمیت لري. مننه بابر صاحب، تاسو څخه هم زه به بیرته تاسو ته راسم. بله پوښتنه به صافی صاحب تاسو څخه وکم. اول خو تاسو څخه هم ډیره مننه چې وخت مو وایستی په دې خبرونه کې له موږ سره خبرې کوي. صافی صاحب تاسو په نظر باندې هغه کوم عمده عوامل دي چې په افغانستان کې دغه لامل کیږي چې ځوانان له رواني ناروغیو سره مخامخ شي؟ ډیره زیاته مننه تاسو او درنو مېلمنو ته ټول اوریدونکو ته. دغه مخکې ورور ډېر مهمو نقطو ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې خو د ځوانانو دغه بې سرنوشتي او بې برخلیکي او د یو ګونګ راتلونکي وضعیت دغه زمینه مساعده کړې ده چې ځوانان بالاخره په هغه رواني او یو شمېر هغو مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ شي چې توقع هم کېدله. دا بهیر البته د پخوانه شروع خو ولې په دغه وروستیو 3 کلونو کې دغه بهیر
یو څه چټک شوی دی او هغه کچه د رواني ناروغیو په افغانستان کې ډیره زیاته شوې ده. بالکل بیکاری دغه ټولو ناوړه او بدمرغه حالاتو زیږنده ده. د بیکاری په شتون کې موږ اقتصادي رکود سره مخامخ کیږو، ځوانان د ټولنیزو اغتشاشونو او پریشانۍ سره مخامخ کیږي. همدارنګه هغه د کورنۍ هغه امنناک او سوله ایز ماحول د یو لړ اغتشاشونو سره مخامخ کیږي. یعنې کله چې یو ځوان بیکار یو د خپل کور ته داخليږي، زمونږ په روایتي شکل په کورنۍ کې یو ډول د پیغور احساس کوي، یا ورته څوک مستقیما مخاطبيږي او یا چې په غیر مستقیم ډول باندې دغه ځان یو ډول انزواکي او ګوخنشین بولي چې ولا زه ولې کار نه لرم، ولې دغه فلانه کار لري زه کار نه لرم. دغه نه کار شتون دا بل اخره د دې لامل کېږي چې ځوانان ځینې ناوړه کارونو ته ورسېږي. یعنې تاسو به اورېدلي په دغه وروستي وختونو کې د یو شمېر ولایاتو څخه ځینې ریپورټونه راغله چې فلاني ولایت کې یو ځوان وژنې هڅه کړې ده یا ځان ته د ځان رسولو هڅه کوي. یعنې لامل یې بیکاري ته، ولې بیکاري تقریبا په ټوله دنیا کې یو معمول دی په ځینو هیوادونو کې، ولې ځوانان دغه حالت ته نه رسېږي. هغه ځکه چې په هغه هیوادونو کې بیا دغه د وړیا مشورو او صلاحو مراکز شتون لري. ځوانان ورځي د هغوی څخه مرسته غواړي، هغوی ورته یو ډول مشورې ورکوي او دغه مشورو په نتیجه کې د دوی هغه بد حالت یو څه نارمل کېږي. همدا ډول حکومتونه په دغه برخه کې د ځوانانو سره همکاري کوي، مرسته کوي. هغوی بعضو برنامو ته بعضې پروګرامونو ته دعوت کوي، په هغې کې برخه اخلي او د هغې له لارې ځوانان کولی شي چې دغه وضعیت یو څه د بهبود خواته لاړ شي. ولې په افغانستان کې نه یوازې د بیکارۍ موجودیت بلکې د فردي ازادۍ سلبېدل په ځوانانو باندې ډېر ناوړه اغېز کوي په افغانستان کې. یعنې تاسو وګورئ دغه ځوانان موږ یوازې دا نه یو چې د هلکان دي، جنکۍ په کور کې ناستې دي، د درسونو منع شوې. هغوی چې په دفترونو کې کارونه کول، په اداراتو کې کارونه کول، هغوی په کور کې ناستې دي. هغوی چې خپل کورنۍ ته یو مړۍ ډوډۍ ګټله، هغوی د یو سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دي. دغه ټول لاملونه د دې کېږي او یا په ټوله کې د دوی ګونګ راتلونکی چې دوی یو هدف نه لري، کوم خواته روان دي، سبا به څه کېږي. هغه ځوانان چې ووتل له وطنه، خو هغوی ځان ته یوه لاره پیدا کړه. هغه ځوانان چې په وطن کې پاتې دي، د هغوی دغه وضعیت دې حالت ته رسېدلی دی چې د دوی منفي هغه وضعیت په کورنیو باندې اغېز وکړي، هغه بالاخره په ملګرو باندې اغېز وکړي او تر دې پورې چې په بهر کې د دوی د کورنۍ غړي دي، ملګري دي، هغوی ته هم دغه اغېز ضرر ورسېږي بالاخره. ځکه که زه چې په وطن کې خپلوان ولرم، ملګري ولرم، دوستان ولرم، بیا د کورنۍ ملګري ولرم، هغوی بیکاره په بد اقتصادي وضعیت کې، خو زه به ورسره یو څه مرسته وکولی شم، ولې تر ډېره پورې دغه حالت دوام نه پیدا کوي. دا په ما باندې یو بوج دی، ما باندې تاثیر دی، ما باندې اغېز دی. نو تر دې ورآخوا بیا یو شمېر نور عوارض جانبي دغه حالت لري. فرضاً احتیاط خواته ځوانان مخه کوي. کله چې احتیاط خواته یې مخه کړله، دوی له بیا هر کار خلاصه چې ځکه دوی پیسې نه لري، اقتصادي وضعیت خراب دی، نو دغه د احتیاط د ترلاسه کولو او هغه د موادو ترلاسه کولو لپاره دوی غواړي، دوی کولی شي چې ډېرو ناوړه کړنو ته لاس واچوي، غلاوې وکړي، عین تر دې پورې چې خلک ووژني. نو دغه وضعیت په وطن کې واقعا یو ناوړه حالت رامنځته کړی دی. خو جالبه بیا دا ده چې زموږ اوسنۍ مرکزي سرشمېرنې اداره وایي چې په افغانستان کې 11 میلیونه موږ د کار وړ خلک، د کار وړ ځوانان لرو چې د کار قابل دي، خو بیا په عین وخت کې 10 میلیونه زموږ له دې څخه بیا بیکاره دي. یعنې کال وروسته به موږ 9 میلیونه په دغه 10 میلیونه نور ور اضافه کوو چې دا به 11 میلیونه موږ بیکاران لرو. دا نو د 40 میلیونه د وګړو څخه یو د بیکارۍ یو هغه ستره برخه ده چې دغه مخکې دوه ملګري مو ویلي چې د نړیوال سټنډرډ څخه چې هغه 14% ده، موږ 18.8% لرو، تقریبا 2.8% موږ د بیکارۍ د نړیوال سټنډرډ څخه پورته دغه لرو. دا یو ډېر خواشینونکی وضعیت دی، ډېر بد حالت دی او د دې سره باید د غیر مسؤلانه چلند ونه شي
حکومت که هر څه دی هر څه باندې هر ډول مشکلات او ستونزې لري او یې موږ هر ډول بولو باید هغه برخه کې عاجله پاملرنه وکړي، نړیوالو ادارو سره خبرې وکړي او د ځوانانو د بیکارۍ او د اقتصادي رکود د مخنیوي په خاطر باید عملی ګامونه واخلي او کدا څه ونه کړي نو خدای مکړه چې سبا به موږ وطن یو بل د بحران ته داخليږي چې بیا به هیڅ کله موږ د ژغورنې هڅه ونه شو کولای. صافی صاحب ډیره مننه. زه به بیرته تاسو ته راسم. ډاکټر صاحب کلیل تاسو څخه هم ډیره مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. تاسو واوریدل چې زموږ میلمنو بابر صاحب او صافی صاحب یادونه وکړه چې په افغان ځوانانو کې د جګړې سیاسي بې ثباتۍ کډوالۍ او دغه نورو ناخوالو چې په هغه کې صافی صاحب د جنونو پر زده کړو باندې بندیز هم یاد کړ او د شذو پر کار باندې په ځینو برخو کې چې دغه لامل سوی دی چې په ځوانانو کې رواني ناروغي زیات سي. زه دلته تاسو ته یادونه کول غواړم چې په افغان شذو کې د ځان وژنه یو لوی ستونزه یاده سوې ده او په دې اړه باندې نړیوالو هم اندېښنې څرګندې کړې دي. لکه په نړۍ کې په نورو ځایونو کې چې راپورونه وایي برعکس چې عموما په نړۍ کې د نارینه او د ځان وژنې کچه لوړه ده، په افغانستان کې د شذو د ځان وژنې شمیر خورا زیات شوی دی. د راپورونو لمخې په افغانستان کې د ځان وژنې شاوخوا 80% هڅې ښځې کوي او په دغه برخه کې طالبانو هم ځینې ارقام دوی ورکړي دي. په دې برخه کې طالبانو دغه نه دی ویلي چې څومره ښځې دي، خو په تیر لمریز کال کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویلي و چې په افغانستان کې د ځان وژنې 360 پیښې ثبت شوې دي. ډاکټر صاحب تاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې تاسو په نظر باندې کله چې حالت تر ژور خپګان هم اخواته سي د استراب او نورو دغه ډول رواني ناروغي سره خلک مخامخ کیږي، تاسو په نظر باندې د دې در مخه چې و دغه سي حالت ته څوک رسیږي چې د ځان وژنې پیښه رامسته سي خدای دې نه کوي، څه باید وسی کورنۍ څه کولای سي دغه د مخنیوي په برخه کې او څنګه کوم علایمو ته باید پام وسی چې ځوانان په دغه ډول ژور خپګان اخته کیږي د هغه مخنیوي څنګه کېدای شي؟ لومړی تاسو سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او همدارنګه د ازادي راډیو او درنو اوریدونکو ته. باید وایم لکه څنګه چې نور میرمنو هم څرګنده کړه د میرمنو کې د ځان وژنې ارقام یا کچه په افغانستان کې د نارینه‌و په اندازه ډېره جګه ده. دا ځکه چې د میرمنو حقونو ته پام نه کېږي، د میرمنو ازادي له دوی څخه اخیستل شوې ده. دوی بېکاره دي یا هم زده کړې نشي کولی او له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او راتلونکې یې ناڅرګنده ده. نو دا ټول دلایل د دې لامل کېږي چې یو میرمن یا یو ښځه په اروایي ناروغي اخته شي او د دې اروایي ناروغۍ په پایله کې ځان وژنې ته فکر وکړي. د ځان وژنې فکر یو لوی خطر دی، د ځان خطر دی. دا معنی لري چې کله چې یو انسان یو ناروغ یا یو میرمن د خپلې ناروغۍ وروستي دغه ته ورسېږي، وروستي پړاو ته ورسېږي، بیا د ځان وژنې فکر ورته پیدا کېږي او غواړي چې خپل ځان ووژني. ځکه د ځان وژنې فکر هغه وخت پیدا کېږي کله چې یو څوک ناڅرګند راتلونکی ولري او دوی د ژوند کولو لپاره هیڅ کوم لامل یا دلیل ونه ویني، نو ځکه غواړي چې خپل ځان ووژني. نو زما نظر دا دی چې کله چې یو څوک په کورنۍ کې د ځان وژنې فکر ولري باید ژر تر ژره دا ناروغه و اروایي ډاکټر ته ولیږل شي. د بده مرغه افغانستان کې د اروایي روغتیا په اړه ډېر لږ کار شوی دی د دولت لخوا، همدارنګه د کورنیو او بهرنیو مرستندویه سازمانونو لخوا څخه. باید
لومړی د هر څه په خپل کورنۍ کې د ناروغ سره مرسته وشي او بیا ژر تر ژره همدا ناروغ چې د ځان وژنې ټکر لري و اروايي ډاکټر ته ورسول شي. د کورنۍ لخوا ناروغ سره مرسته باید په دې ډول وي چې و ناروغ ته ډاډ ورکړي چې ناروغ سره خبرې وشي، د ناروغ شکایتونه یا د ناروغ هغه ستونزې چې لري هغو ته غوږ ونیول شي او و ناروغ ته ډاډ ورکړل شي چې هر څه به سم شي، ډېر د تشویش ځای نه دی، ډېر د ناهیلي ځای نه دی، هر څه به سم شي. او همدارنګه باید ژر تر ژره د اروايي ډاکټر ته ناروغ ورسول شي. ښکاره ده چې په روغتون کې د اروايي ناروغ درملنه په لومړي مرحله کې د خبرو له لارې کېږي، یعنې ناروغ سره باید اروايي درملنې خبرې وشي او هم په څنګ کې کېدای شي چې ناروغ ته اروايي درمل ورکړل شي. بلې ډاکټر صاحب ستاسو څخه به بله پوښتنه تعقیبي وکړم چې څومره مهمه ده چې اول خو په لومړي سر کې دا خبره ومنل سي چې یو څوک ستونزه لري. په ډېری مواردو کې دا ډول تاسو به لیدلي وي چې خلک دغه هیڅ باور نشي کولای چې دوی به رواني ستونزه لري او بیا د کورنۍ چاپیریال شاوخوا خلک داسې فکر کوي چې دا یو د شرم وړ خبره ده، نو په دې خاطر باندې ورباندې ټینګار نه کوي. دغه موضوع ته تاسو یو څه ورباندې خبرې وکړئ. دا ښه سوال دی، ښه پوښتنه ده. دا ځکه چې په افغاني ټولنه کې ډېر پام دغه ته کېږي، یو څوک چې جسمه ناروغي بدن کې ناروغي ولري هغه ته پام کېږي، لیکن که چېرې یو څوک اروايي ستونزه ولري، اروايي ناروغي ولري، هغه ته پام نه کېږي. دا یو ناوړه دود دی په افغاني ټولنه کې. له بده مرغه باید انسان چې دی، انسان روغتیا چې ده له دوو برخو څخه جوړه ده. لومړی بدني روغتیا ده، دویم اروايي روغتیا ده او دریم ټولنیزه روغتیا ده. که چېرې یو له دغو دریو برخو څخه یوه ناروغه وي، انسان ناروغ وي او روغ نه بلل کېږي. که چېرې یو څوک له جسمي اړخه هر څه، له بدني اړخه هر څه ولري، هېڅ ستونزه ونه لري، هېڅ ستونزه، هېڅ شکایت ونه لري، ناروغي ونه لري او همدارنګه په ټولنیز برخه کې هم هېڅ ستونزه ونه لري، ښه کار ولري، په حساب ژوند یې برابر وي، هر څه ولري، لیکن که چېرې روحاً یا له اروايي اړخه خوشحاله نه وي، خفګان ولري، ویره ولري، دا شخص یا دا سړی نو روغ نه بلل کېږي. دا ځکه چې دا د WHO یا د نړیوال روغتیايي سازمان همدا تعریف دی چې روغتیا هغه حالت دی کله چې یو انسان جسمن، روحن او له ټولنیز اړخه پوره روغتیا ولري او هېڅ ډول ستونزه ونه لري. مننه ډاکټر صاحب. زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو اونیزه خپرونه ځوان فکر روانه ده. زموږ میلمانه له موږ سره د ټلیفون له لارې له سټوډیو سره وصل دي. ځینې اوریدونکو موږ ته زنګ راوهي، اول به د دوی څخه پوښتنې واخلو، بیا به بیرته میلمنو ته ورسو. یو اوریدونکی را اخلم، مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده. السلام علیکم. وعلیکم سلام. مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی. که خپل نوم یاد کړئ او پوښتنه مهرباني وکړئ. نارا جاوید یم د هلمند ولایت څخه. جاوید صاحب، مننه چې تاسو زنګ راووهه. لکه تاسو ته چې معلومه ده، د ځوان فکر موضوع پر دې موضوع باندې نن خبرې کوو چې په ځوانانو کې د رواني روغتیا لاملونه څه دي او څنګه دغه ستونزو مخه نیول کېدلای شي. په دغه برخه کې تاسو کومه پوښتنه لرئ، زموږ سره ډاکټر صاحب اکلیل هم سته پر د ټلیفون پر لیکه باندې، او بابر صاحب او صافی صاحب د ځوانانو د چارو فعالین دي. که تاسو کومه خبره کوئ، تبصره هم اخیستلای سو، مهرباني. مننه چې موږ ته وخت راکړی. و خو د څه چې په افغانستان کې اوس ډېر ځوانان بیکارۍ له امله په رواني مشکلاتو کې ګیر دي. بیکاري د اقتصاد دی، ضعیف د اقتصاد ده، ځکه چې د څو کال کېږي اوس په جګړې وي، چې جګړې نشته. شکر الحمدلله افغانستان آباد او آزاد دی، خو اقتصاد مشکلات دي. نو اوس افغانان چې رواني ستونزې ډېرې لري، نو اوس باید ډاکټران داسې یو حل لاره ورته پیدا کړي ځوانانو ته چې تاسو داسې یو کار وکړئ چې د رواني
مشکلات څخه وژغورل شي. بله جاوید صاحب دا زموږ ډاکټر صاحب اکلیل هم دلته را سره ستاسو بستاسي په پښتنه د دوی مخې تکشیر د مرسته چې دوی کوم مشورې لري. ډیر مننه چې تاسو زنګ ووهه. اوریدونکو د ځوان فکر خبرونه روانه ده. یو بل اوریدونکو هم را سره دی ول بد دوی پښتنه یا تبصره را واخلم. مهرباني وکړئ. آزادي رادیو ده. ملالۍ بشیر خو سلام تاسو د آزادي رادیو محترم اوریدونکو ته خدای دې چې روغ جوړ وي. وعلیکم سلام. ډیر مننه چې تاسو زنګ راوهلې دی د میلمنو او اوریدونکو په خاطر باندې که تاسو خپل نوم یادوي او دا چې کومه پښتنه لري. موضوع هم دغه د چې د افغانستان کې په د ځوانانو په منځ کې نن سبا د رواني ناروغي د زیاتېدو لاملونه څه دي او څنګه یې مخه نیول کېدای شي. په دغه برخه کې اول خو که تاسو خپل نوم یاد کړئ او که پښتنه لري یا تفسیره مهرباني. خدای دې خوشاله که خورجان نشنه اوریدونکو عبدالحق من ولایت ګرمسول ولسوالۍ څخه خورجان یو سلام ملمنو صاحبان تمام ډاکټر صاحبان ته خورجان ما د ډاکټر صاحبان چې مثال د خبرې د رواني ناروغي خو لکه مخکې ډېر ځوانان مثال د خبرې پاخته دي. د ماشومان هم خورجان مثال د خبرې تاثیرخوالي ورسره کېږي یا وهل کېږي مثال د خبرې یا په کور کې مثال پلار او مور جنجال کوي خورجانې دغه د وجه څخه ماشومان په رواني ناروغي اخته کېږي. زما د ډاکټر صاحب څخه دا غوښتنه ده چې چیرې یو ماشوم په رواني ناروغي باندې اخته وي مثال د خبرې شاید ډاکټر صاحب په دغه باندې څه وضاحت ورکړي ځکه موږ خپرونه نشو اورېدلی خورجانې که په دغه هکله باندې څه وضاحت راکړي چې مثال د خبرې اول نه شي څه د ماشوم چې مثال ماشوم په رواني ناروغي اخته دی رواني تکلیف باندې اخته دی او بل خورجانې څومره امکانات موږ په افغانستان کې شته که چیرې یو ماشوم یا یو ځوان په رواني ناروغي باندې اخته وي اصل په سله کې ډاډمن یم ډاکټر صاحب د مثال د خبرې تاسو ډاډمن یاست چې دلته داخل په افغانستان کې د رواني ناروغ علاج یې څه کوي نو چې دا دوی پښتنې خورجان کده را جواب کړي به خوشاله شم. ډیر زیات مننه اتل صاحب سلامت اوسئ. تاسو پښتنه به هم دا اوس د ډاکټر صاحب څخه وکم. ډاکټر صاحب تاسو واوریدل چې اتل صاحب پښتنه وکړه چې په کورنۍ کې کله چې مور او پلار تاوتریخوالي کوي یا نور خپلوان په خپل منځ کې تاوتریخوالي کوي کوچنیان د هغه څخه اغیزمن کیږي. دوی ویل چې دغه په برخه کې که تاسو کوم نظر لري او آیا د رواني ناروغیو بشپړه درملنه په افغانستان کې د نن کېدای شي کنه؟ مننه سوال څخه د شاګرد اتل صاحب د پښتنې په ځواب کې باید وایم چې دا رښتیا ده چې کورنۍ شخړې یا کورنۍ تاوتریخوالی د ماشوم پر اروا باندې بده اغېزه کوي او دا ماشوم کېدای شي چې په اروایي ناروغۍ اخته شي. که چیرې دا ماشوم پر اروایي ناروغي اخته شي نو د دې ناروغي علامې دا دي یا نښې دا دي چې ناروغ بې خوبه کېږي، ناروغ کېدای شي چې شاته تګ وکړي، یعنې دا معنا چې نه غواړي چې یو کار وکړي، د چا سره خبرې وکړي یا د چا سره مجلس وکړي، یا نه غواړي چې مثلا ډوډۍ وخوري یا خواړه وخوري، یا کېدای شي چې د ښوونځي څخه وتګ ته نټه وکړي یا ښوونځي ته ولاړ نه شي، او کېدای شي چې مثلا د ښوونځي د تګ په وخت کې ماشوم ته د قی پیدا شي یا دلبدي پیدا شي، خواږه‌زۍ پیدا شي. دا کېدای شي چې یو اروایي دلیل ولري، د دې خاطر چې کوچنی نه غواړي ښوونځي ته ولاړ شي. او همدارنګه د ښوونځي په وخت کې د لوست او لیک په زده کړه کې ماشوم پاتې راځي. دا او بل کېدای شي چې دا ماشوم ویره پیدا کړي، ویره ولري. دا ښکاره خبره ده په نه یوازې په افغانستان کې بلکې په اروپایي ټولنو کې هم، امریکایي ټولنو کې چې پرمختللي دي، هلته هم که چیرې په کورنۍ کې تاوتریخوالي شتون ولري، د مور او پلار ترمنځ شخړې او جګړې شتون ولري، د دوی ماشومان زیاتره وخت په اروایي ناروغۍ اخته کېږي. او د درملنې په اړه باید ووایم چې لومړی تر اوسه باید د اروایي ناروغۍ په ماشومانو کې مخنیوی وشي، باید ماشوم په ناروغۍ اخته نه شي. دا معنی لري چې باید داسې زمینه برابره نه شي چې ماشوم د مور او پلار شخړه وویني، د مور او پلار ترمنځ تاوتریخوالی وویني. دا منظور دا دی چې باید مور او پلار کوشش وکړي چې تر خپل منځ شخړه ونه کړي، تر خپل منځ تاوتریخوالی ونه کړي، او که چیرې بیا هم د تاوتریخوالي څخه مخنیوي نشي کېدلی، داسې یو کار وکړي چې ماشوم
د دوی شخړه ونه ګوري، د دوی ساتخوالي ونه ګوري، نو دا ځکه چې ماشوم باندې بده اغېزه کوي. او بل دا چې که چېرې ماشوم په ویره اخته شي یا بېخوبي اخته شي یا مثلا په اروایي ستونزو اخته شي، باید مور او پلار خپل ماشوم و اروایي ډاکټر ته وروړي چې تر څو اروایي ډاکټر د هغه درملنه وکړي. بله مننه ډاکټر صاحب. بابر صاحب تاسو څخه به بله پوښتنه وکړم. تاسو د یو اوریدونکي جاوید صاحب په بخښنې سره اوس زما همکار عیار صاحب وایي چې یو بل اوریدونکي لرو، اول به اوریدونکي راواخلو بیا به بابر صاحب تاسو ته راسو. اوس هم اوریدونکي را اخلم. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده. السلام علیکم. وعلیکم سلام. مننه چې تاسو زنګ راوهلی دی. که خپل نوم یاد کړئ او که کومه پوښتنه یا تبصره لرئ مهرباني وکړئ. حمید الله زابلی یم، له هلمند نه مې اړیکه نیولې ده. بله زابلی صاحب، تاسو زموږ د میلمنو څخه کومه پوښتنه یا تبصره که لرئ پر دغه موضوع باندې چې په ځوانانو کې د رواني بله مهرباني له میلمنو څخه هم پوښتنه لرم او خپله میم نظر دا ده چې مثلا کوم د رواني ناروغي دا خاص له پر ځوانانو باندې په دې خاطر تاثیر کوي چې د اقتصادي مشکلات پر برابر باندې مثلا اقتصاد یې ضعیف وي، نو 200 مشکلات 200 چرتونه زما په نظر ده د چرت څخه هم له یو دغه د رواني ناروغۍ پیدا کېږي. او ماشومان خو هغه خو بیا د کور د تاوتریخوالي له امله مثلا په کور کې تاوتریخوالی زیات وي، زما په نظر خو د تاوتریخوالی پر کوچنیانو باندې تاثیر کوي، دا د کور له مشکله څخه دغه خو په دې خاطر چې هغه د اقتصادي مشکلات باندې هغو سر نه خلاصېږي. او پر ځوانانو خو 100% زما په نظر دا مشکل د چې مثلا د رواني ناروغۍ چې ورته پیدا کېږي دا د اقتصاد په خاطر باندې چې کار نه وي، بېروزګاره ناست وي، نو د رواني ناروغۍ زما په نظر په دغه باندې پیدا کېږي. بله مننه زابلی صاحب چې تاسو خپل نظر را سره شریک کړئ. بابر صاحب تاسو څخه به پوښتنه وکړم، تاسو د جاوید صاحب چې په اول سر کې موږ ته زنګ وهلی و د هغه خبرې تاسو واورېدلې، دوی د بیکارۍ یادونه کړه، بیا وروسته زابلی صاحب هم د بیکارۍ یادونه وکړه چې خلک بېوزلي سوي دي، کارونه نسته، چون چې بوختیا نسته نو خلک ځوانان په ځانګړې توګه له رواني ناروغۍ سره مخامخ کېږي. تاسو که د خپلو سترګو لیدلی حال را سره شریک کړئ چې په ځوانانو کې د رواني ناروغۍ شاهد که اوسېدلی یاست. بله فکر کوم چې بابر صاحب تلیفون یې قطع شوی و، اوس بیرته واصل سو. بابر صاحب تاسو ته که زما غږ درځي، ما تاسو څخه دغه پوښتنه وکړه چې که تاسو د خپلو سترګو لیدلی حال له موږ سره شریک کړئ چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې په ځوانانو کې د رواني ناروغۍ څومره زیاته شوې ده، او تاسو چې کوم څوک شاوخوا وینئ د دغه په اړه باندې که تاسو راته ووایاست د خپلو سترګو لیدلی حال. مننه ملالۍ خور، یو ځل بیا هم د قدرمنو مېلمنو ته ښه راغلاست او د درنو اورېدونکو ته چې ډاکټر صاحب د رواني امراضو د ناروغیو د مخنیوي په لارو چارو غږېد. ستاسو پوښتنه په دې ډول وه چې اوس وخت کې تاسو کب د دې شاهد یاستئ چې آیا ستاسو په علاقه کې یا په ننګرهار کې داسې څوک شته چې په رواني ناروغیو اخته وي؟ او بالکل لکه څرنګه چې مخکې به دلته د عامې روغتیا لخوا په هر یو کلینیک یا په روغتون کې د رواني امراضو یو مشاور د عامه پوهاوي دپاره په کلینیک کې مقرر و، هغه به خلکو ته عامه پوهاوی کول او سلا مشورې به ورکولې. خو متاسفانه د USAID د بندیز وروسته ځینې د نړیوالو ادارو لخوا چې کوم تمویل کېده هغه بحثونه ختم شوي دي او هغه کارمندان په کور ناست دي. بالکل دغسې کسان زه خپله دلته یو روغتیایي رضاکار په صفت هم یم چې دغه رقم مریضان ماته زه ورسره ګورم، مشورې ورسره کوم. ډېر د سترګو لیدلی حال دا دی چې تېر ورځ کې مې ولیدل چې هغه د ماسټرۍ تر کچې رسېدلی او هملته په ښار کې رکشه چلوي، او یو څو ورځې وروسته هغه په دې کې تنګېږي ځکه هغه وایي یو کار نشته دلته. ما خپل ملګری او زه مجبور یم چې په قاچاقي لارو ایران یا ترکیه ته ولاړ شم تر څو د خپلې کورنۍ لپاره حلاله نفقه، ځکه په دغه 200-300 افغانو باندې زه نشم کولی د 12 کسه فامیل وساتم. نو همدغه وجه دا بیکار د دغې لامل دی. همدارنګه دلته به مخکې د ښوونیز او معلوماتي پروګرامونه په لاره چول کېده خلکو ته د رواني روغتیا په اړه
د زکونکو استادانو او کورنۍ لپاره به سیمینارونه مشورې د ځینې مؤسساتو لخوا کېدي خو اوس هغه نشته دی خدای دې کې وشي. ډیره مننه بابر صاحب. زه به بیرته تاسو ته راسم. صافی صاحب بل پښتنه بس تاسو څخه وکم تاسو په نظر باندې دلته زه یو راپور هم باید یادونه وکم چې موږ یو راپور درلود چې دغه راپور لمخې ځوانانو موږ ته ویلي و چې د بیوزلۍ له لاسه دوی له پسرلنیو نندارو او تفریح څخه هم بې برخې سوي دي. د یو کس چې شفیع الله ارزومل نوم دی د ارزګان ولایت اوسیدونکی دی د له آزادي رادیو سره په خبرو کې ویلي و چې د پسرلي موسم دی او د افغانستان اکثریت سیمې او ولایتونه شنه او طبيعي ښکلاوي لري خو د په خبره په هیواد کې روان اقتصادي حالاتو ډیر ځوانان دي ته اړستل دي چې له منظرو او میلو څخه به برخې سي. ستاسو په نظر باندې تفریح د ځوانانو لپاره څومره مهمه ده او په ځانګړي توګه بیا یوازې نارینه نه که په دغه برخه کې ښځې هم موږ راون غواړو چې د ښځو او نارینه او دواړه ځوانانو لپاره څومره مهمه ده چې دوی د تفریح ځای هم ولري، یعنی فردي ازادي ته تاسو مخکې هم اشاره وکړه، دغه څومره مهم دي د انسان د رواني حالت لپاره؟ نو د دې په مهموالي کې خو هیڅ شک نشته چې هر انسان تفریح ته ضرورت لري، ساتیرۍ ته ضرورت لري، میلو ته او زموږ د وطن د خلکو هغه ټولنیز ژوند د دې تقاضا کوي چې باید تفریح وکړي، ته باید میلو ته لاړ شي، ته باید هغه د ټولنیز ژوند په اساس باندې د خپلو ملګرو سره وګرځي، چکر ووهي. اوس تر ډیره پورې واقعا یو خو د دولت د اوسني حاکمانو لخوا دغه وضعیت یو څه محدود شوی دی چې ښځې نشي کولی چې تفریح پارکونو ته لاړ شي. دوی د سفر محدودیتونه پرې لګېدلي دي، بدون د محرم نه د دوی تګ راتګ، د دوی د جامو هغه اجباري بڼه او دغه تقلیدات دي چې اوس لپاره هغه زموږ د ښځینه طبقات ډېر ستر هغه رواني مشکل سره مخامخ کړي ده. په عین وخت کې زموږ هلکان ځوانان چې دي چې دغه د میلو د تګ نه محروم دي، تاسو یې راپور وړاندې کړ، ډېر نه هیلوونکی خبر دی چې څنګه یو ځوان پخوا به علاقمند دی چې لاړ شي ننګرهار ته نهر المشاعره کې برخه واخلي، کونړ ته لاړ شي، د کونړ د غرونو د کونړ د خیرات او سمسور سیمو سیل وکړي، د نورستان ته لاړ شي، یا د ختیځ ځوانان لاړ شي، هلمند ته لاړ شي، قندهار ته لاړ شي، شمال ته لاړ شي، ولې اوس د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی هلته لاړ شي. یعنې دا واقعا خپله هغه زموږ د ټولنې وضعیت موږ ته راپورته کوي چې اوس موږ په کوم حالت کې قرار لرو. د ځوانانو لپاره دا ډېره زیاته مهمه ده چې دوی دغسې کله چې دوی د رواني ستونزو سره مخامخ وي، یو لاره د دوی دا ده چې دوی باید تفریح وکړي، دوی باید د ملګرو سره ووځي، خپل زړه تشکي، یو بل سره قصې وکړي، خپل داستان او خپله خبره او خپله ستونزه د ملګرو سره شریکه کړي. کله چې دا شریکوي د دوی سره د دوی زړه سپکېږي او هغه رواني ستونزه چې د دوی په زړونو د دوی په مغزو باندې بد ناوړه اغېز کړی دی هغه ته ډېره پورې سپکېږي. ډاکټر صاحب شته دی په دې هکله کې چې خپل نظر هم ورکړي. عیني موضوع په جرکو کې ده، په ښځو کې ده، هغوی چې بېکاره دي اوس لپاره پخوا په کار باندې وي، په تعلیمونو کې وي، هغوی ټول په کورونو کې راټول شوي دي. هغوی باید یو بل سره کیسې وکړي، یو بل سره خپل ستونزې شریکې کړي. یعنې څومره چې دوی دا ستونزې شریکوي، څومره چې دوی خپلې کیسې کوي، څومره چې دوی د تفریح خوا ته لاړ شي. اوس که چېرته پارک بند دی، که چېرته پې میلې بندې دي، دوی کولی شي چې په خپلو کې په کورونو کې سره راټول شي، یو ځای بل ځای او هغه خپلې کیسې وکړي، خپلې خاطرې یو بل ته بیان کړي. زه پوهېږم چې دا وضعیت به ستونزمن وي، سخت به وي، دردونکی به وي، ولې تر ډېره پورې د دوی هغه د زړونو درد او د زړه هغه غوټه خلاصوي او سپکوي. بله موضوع چې تاسو ورته اشاره وکړله، په ځانګړي ډول دغه مخکې یو بل ملګري ورته اشاره وکړله، زابلي صاحب، چې د کورنیو کې دغه د ماشومانو د وهلو د ټکولو یو لامل هم اقتصادي ستونزې دي چې په مشرانو کې دي. دا بالکل دا واقعي خبره ده. کله چې د کورنۍ اقتصاد ښي، هلته هغه کورنۍ کې یو قسم ته خوشحالي او ذهني ارامي موجوده وي، بیا نه هغه کنفلیکټ او شخړې رامنځته کېږي او نه هم تاوتریخوالی رامنځته کېږي. نو دغه وضعیت بالاخره کورنیو ته داخلېږي، د کورنیو څخه وروسته بیا په ټولنه او جامعه باندې اغېز کوي.
نو دغه ټولو حالاتو سره زه غواړم چې یو څو مشورې ځوانانو ته ورکړم، هغه ځوانان چې دغه یو حالت سره مخامخ دي. که اوس وخت وي خو زه کولی شم چې دغه اوس بعضې خپل نظریات شریک کړم، او که اوس وخت نه کېږي چې د برنامې په اخره کې که بل وخت بل سوال ته د حلانو ته وخت پاتې کېده. بله، مهرباني وکړئ. زه فکر کوم چې موږ کولی شو اوس ستاسو څخه واورو چې تاسو کوم وړاندیزونه لرئ ځوانانو ته. مهرباني. یو موضوع خو دا ده چې وخت کې مونږ چې کله د ځوانانو د وزارت د مدیریت د ځوانانو چارو سلاکار وم، مونږ د ملګرو ملتونو د UNFPA دفتر سره یو شمیره جوړه کړې وه د 100 شمیرې په نوم باندې. دغه 100 شمیره چې وه دا وړیا سلاوي مشورې ځوانانو ته ورکولې. که چېرته اوس هم فعاله کېږي چې ځوانان یو کوشش وکړي، که چېرته دغه شمیره تر اوسه پورې فعاله او فکر کوم چې فعاله ده، ځکه دغه دفتر په کابل کې شته دی تر اوسه پورې. 100 شمیرې ته د وخت نه وخت تماس دوی ورسره ونیسي، هلته ډېر ښه ډاکټران ناست دي او ځوانانو ته کولی شي ښې لارښوونې وکړي. ما په یاد نه ده چې اوس به وي که نه، خو دغه شمیره موږ فعاله کړې وه او زه ګمان کوم چې شته دی. بله موضوع دا ده چې کله ته دغه یو حالت سره مخامخ شي، او بالخصوص د ځوانانو دې لپاره چې دوی په دې باندې فکر وکړي چې دغه حالت څنګه رامنځته شوی دی، زه زما دغه فردي ازادي څنګه سلب شوې ده، د دې فکر نه دی، دې فکر ترې ووځي چې زه باید څه وکړم، زه څه کولی شم اوس لپاره چې دغه حالت بدل کړم. د دې سره پخوا کې نن سبا دغه سوشل میډیا او ټولنیزې رسنۍ دومره پراخه شوي دي چې ځوانانو لپاره ډېر فرصتونه رامنځته کړي دي. دغه د مصنوعي ځیرکتیا برخه چې ده، که نن ځوانان دا شي ورته کښېني او ورته خبرې ورسره وکړي، هغوی ورسره خبرې کوي. دغه GPT چې د سره د ډیپسیک چې راووتو، د سره دغه نور تقریبا 15 نور ډېر مشهورې د مصنوعي ځیرکتیا ویب سایټونه دي، د اپلیکیشنونه دي. دې سره کولی شي ځوانان مستقیم خبره وکړي، د کاري فرصتونو پوښتنه ترې وکړي، د زده کړو پوښتنه ترې وکړي. یو شمېر انلاین کورسونه دي په وړیا ډول باندې کېږي چې ځوانان ډېر کم انټرنیټ فعال کړي، کولی شي چې 1 ساعت 2 ساعته کورس واخلي او داسې کورسونه واخلي چې هم د دوی د راتلونکي دپاره ښه، او هم چې بیا د دوی ورسره یو څه ساعت تېري او هغه برخلیک راتلونکي برخلیک دوی معلوم شي. په عین وخت کې ځوانان کولی شي چې هنري کارونو کې ځان بوخت کړي، وړتیا لري چې لکه تمثیلي پارچې جوړې کړي، د تمثیل په برخه کې کار وکړي، مشاعرې جوړې کړي، د نورو ځوانانو ته خپله شعر نشي لیکلی، د نورو ځوانانو هغه چې شاعران د شعر مشاعرې جوړې کړي ورسره کښېني، شعرونه واوري. ډېر زیات تاثیرات کوي د ځوانانو په ذهن باندې، البته مثبت. بله دا د عامه ویناوالۍ مهارتونه د ځوانانو کې چېرته زده کوي چې په سټیج باندې په کور کې ودرېږي، یو موضوع راواخلي، په هغه موضوع باندې دوی سره دغه وکړي، ویناوې زده کړي، مهارتونه زده کړي، کورسونه یې واخلي. له دې وراخوا که چېرته دوی زده کړه لري او باسواده یې کېږي چې لیکل وکړي، یو شمېر موضوعات راواخلي، په دې باندې لیکل وکړي، بیا په سوشل میډیا کې نشر کړي. کله چې دا خلک لولي، دې ته خلک نور تاثرات او فیډبکونه ورکوي، نظریات ورکوي. دا یو ډول د دې حالت سره مصرفېږي چې د رواني حالت نه راوځي او خلکو ته خپل غږ رسولی شي. داسې کوچنۍ موخې ځان ته وټاکي چې فرضاً زه په دغه اونۍ کې زه غواړم دغه کتاب ولولم، یو کتاب دې راواخلي، یو کتابخانې ته دې لاړ شي، یو نوی مهارت دې زده کړي، یو چا سره دې مرسته وکړي. یو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې زموږ اکثریت ځوانان اوس په دې فکر دي څنګه د خارج ته راشم، څنګه د بهرنیو هېوادونو ته لاړ شم او هلته خپل ژوند پیل کړم. نو که چېرته دغه کار کوي، ځان ته د یو موخه وټاکي، هغوی چې کسبي تعلیمات نه لري لکه انجینري یا د طب او ډاکټري دا شی نه ویلي، دوی کولی شي چې بعضې کسبي زده کړي په افغانستان کې، فرضاً د موبایلونو جوړول، د موبایلونو ترمیم، دغه ترمیم کورسونه چې ته واخلي، ویې دغه یوټیوب کې نه ډک دی، کولی شي چې دې ته کښېني، مجاري زده کړي، مستریتوب زده کړي، د کمپیوټر ځینې پروګرامونه زده کړي. نو دا که چېرته د خارجي هېوادونو ته بیا راشي، بیا ډېر په ښه شکل باندې کولی شي هغه د بد وضعیت نه ووځي او ډېر ژر یې اقتصادي چوکاټ ته وغورځېږي، خپلې کورنۍ سره مرسته کولی شي، ځان سره هم کولی شي. او که په وطن کې د دوی لپاره به دغه حالت دغه زده کړې دې ته به یو لید لوری ورکړي چې اوس زما دغه زده کړې تکمیل دی، کولی شم چې په یو برخه کې کار وکړم، یا په وطن کې کار وکړم، یا په انلاین ډول وکړم، یا په افلاین ډول باندې بعضې کورسونه جوړ کړي چې زده کړه هغه نور خلکو ته وښیي. نو دا حالت د ټول عمر نه وي، دا حالت تېرېدونکی دی. دا ځوانانو ته چې زه یو ډاډ ورکوم چې دغه حالت تېرېدونکی دی، انشاءالله ښې ورځې به را روانې.
د ځوانانو په آینده کې دغه بدلات حوصله بدلات نه ورکړي او کوشش وکړي چې په خپل ځان باندې تمرکز وکړي، په خپل آینده باندې، په خپل زده کړو باندې. نو همدا ډول چې ډېر یو ضعیف یو کمزوري کار هم ورته پیدا کیږي، دغه مخکې یو ملګری ویل چې زموږ یو ملګری رکشا چلوله ډېر بهترین کار کوي. کله چې هیڅ نه یو څه کول پکار دی، که چېرته یو کراچۍ لاته کراچۍ ودرې یو ځوان کې څه خرڅ کې ولو که پی ایچ ډي ولو که ماستري بیکاره زده کړې دي کې شرم نشته دی، ولې هغه د بد حالت نه خلک شعوري. نو زما په اړه باندې چې ډېر څه کېږي چې که چېرته موږ خپل ځان باندې فکر وکړو او یو حوصله ولرو او نورو ته ډاډ ورکړو، بالکل د کورنۍ د ټولنیز ډاډ او د مشرانو د حکومتي ډاډ ته ډېر زیات ضرورت لیدل کېږي په دې برخه کې. بله صافی صاحب مننه. زه به بیرته تاسو ته راسم. ډاکټر صاحب اکلیل تاسو څخه به پوښتنه وکم. اوله پوښتنه زه غواړم چې تاسو څخه په دې برخه کې وکم چې د جوړ خپګان نشي نشانه ک تاسو موږ اوریدونکو ته وایي چې دوی ورته پام ولري او کدا ډول نشي نشانه په دوی کې یا د دوی د کور په کورنۍ په غړیو کې وي، دوی بیا د درملنې لپاره هلې ځلې پیل کړي. او بل پښتنه زما د په دې برخه کې د ډاکټر صاحب چې لکه کله چې انسانان تاوتریخوالي مشاهده کوي، دوی دغه تاوتریخوالي سره عادي کیږي، رواني به حسي یا ورته عادي کېدل. په دغه برخه کې زه غواړم چې تاسو خو واورم چې څنګه خشونت نور و خلکو ته عادي کیږي او بد نور تشکاري په داسې حال کې چې لکه تاسو چې ونی په نن سبا په افغانستان کې په ډیری مواردو کې په عام محضر کې خلکو ته سزاوي ورکول کیږي، خلک په درو وهل کیږي او د عادي خلک بیا ورته راټولیږي چې لکه د تفریح غونډې یا د ساتيري غونډې ورته کښینی دغه یو ننداره کوي دغه ډول یو وضعیت. ستاسو په نظر دغه څومره یو خطرناک حالت دی چې په یو ټولنه کې رامنځته کېدلای شي؟ اول به د جوړ خپګان د نشو نشانو په اړه باندې راتوست او بیا دغه خشونت یا د تاوتریخوالي د عادي کېدو په برخه کې راتوست. مهرباني. مننه ستاسو په پوښتنه څخه. جوړ خپګان چې په انګریزي کې ډیپریشن ورته وایي او په فارسي کې افسردګي ورته وایي، دا یو ډېره عامه ناروغي ده. تر ټولو عامه ناروغي اروایي ناروغي د ویلي اضطراب یا هیجان ناروغي ده او تر هغه وروسته د ډیپریشن یا ژور خپګان ناروغي ده. د ژور خپګان ناروغي درې عمده یا درې غټې علامې لري. لومړی دا چې ناروغ خوشاله نه وي، هیڅ خوشحالي نه لري. او دویم دا چې ناروغ علاقه نه لري، نه غواړي چې یو کار وکړي، نه غواړي چې له شخص سره اړیکه ونیسي. او دریم علامه دا ده چې ناروغ ستړیا لري، ناروغ هیڅ دغه نه لري، خوځښت نه کوي، خوځښت نه لري. په دې معنی چې ناروغ سهار له خوبه کښېني، غواړي چې په خپل بستره کې همداسې پروت اوسي، هیڅ دغه نه لري، په حساب توان نه لري چې له کار څخه راپاڅي راپورته شي. او که چې راپاڅي هم راپورته شي بیا ناروغ ټوله ورځ ستړیا لري، د باندې نه ځي، په کور کې کښېني، له چا سره اړیکه نه نیسي، په کور کې له چا سره خبرې نه کوي، خفه وي تل. دا غټې علامې دي. او نورې علامې د خپګان دا دي چې ناروغ کېدای شي چې اشتها ورکه شي یا اشتها ډېره شي، کېدای شي ناروغ بې خوبه اوسي، کېدای شي چې ناروغ نور جسمي یا بدني ستونزې پیدا وکړي، کېدای شي ناروغ د ځان وژنې فکر پیدا وکړي چې دا د ځان وژنې فکر درلودل دا یو سیګنال دی، دا یو الارم دی په حساب. دا دې ته باید ژر تر ژره غبرګون ښکاره شي او د ناروغ د درملنې لپاره هر څه ژر تر ژره ګامونه پورته شي. بل دا چې د خپګان ژور خپګان ناروغي د ځان وژنې تر ټولو لوی لامل دی. یعنی د ځان وژنې فکر درلودل او یا ځان وژنه د ژور خپګان ناروغي تر ټولو لوی نشانه ده. او بل راځي د اروایي
بېحسۍ ته یا د تاوتریخوالي عادي کېدو ته دا یو نورمال حالت نه دی، یو طبیعي حالت نه دی. ښکاره ده چې په ټولنه کې کله چې تاوتریخوالي موجود وشي، کله چې ستونزې موجودې وي، کله چې شخړې موجودې وي او نور خلک دا شخړې هره ورځ ګوري، دا تاوتریخوالي هره ورځ ګوري، دا خلک د دې تاوتریخوالي او د دې شخړو سره عادي کېږي چې لکه څنګه چې تاسو مهرباني وکړه ناروغ یا دا انسان یو اروايي بېحسي پیدا کوي. اصلا په پرمختللو ټولنو کې داسې یو کار اجازه نشته چې هغه مثلا یو اعدام یا مثلا یو لویه سزا یا مثلا یو شلاق وهل یا مثلا په عامه خلکو په مخ کې دا اصلا اجازه نشته په نوره پرمختللې نړۍ کې. لیکن له بده مرغه په اسیایي هېوادونو کې له هغه جملې څخه له هغه ډلې څخه ایران کې دا ستونزه شته، دا عام دی، او بل افغانستان کې هم دا کار عام دی. دا د دې خاطره کېږي لکه څنګه چې ټوله پوهېږو چې نور خلک پند ځینې واخلي، لیکن د پند اخیستلو په څنګ کې د خلکو پر روان باندې، د خلکو پر اروا باندې ستره منفي اغېزه کوي. او دا هر څوک چې دا منظره ویني یا دا کار ویني، د هغه روان یا د هغه اروا اغېزمن کېږي او هغه کېدای شي چې په لویه اروايي ناروغیو اخته شي، لکه ژور خپګان یا مثلا نور ویره، اضطراب یا نور مثلا د وسواس ناروغي یا مثلا نور ناروغي کېدای شي دا کسان ورباندې اخته شي. زما نظر هم همدا دی چې باید کوشش وشي چې د دغو سزاګانو له لیدلو څخه ډډه وشي. هر څوک کوشش وکړي چې دغو ځایونو ته ورنشي. که چېرې امکانات ولري، که چېرې شونتیا شتون ولري، باید دغه ځایونو ته ورنشي چې دا سزا وویني، ځکه دا د وروسته بیا د ناروغ پر اروا باندې منفي اغېز کوي.